یونټ نمبر 5 اوس پنځم یونټ شروع کیږي. لومړی لفظ دا aware مطلب دی خبر. فار ایگزامپل I was not aware زه نه وم خبر کني زه به هلته درغلی وم. I was not aware. badly ډیر بد. For example, he injured his arm badly while playing cricket. هغه د کرکټ په دوران کې خپل لاس چې و هغه ډیر بد زخمی کو یعنی ډیر زیات زخمی کو کرکټ په دوران کې. He injured his arm badly while playing cricket. belong ملکیت یا تعلق. For example, this phone belong to my friends. دغه موبایل زما د ملګري ده. نو دلته belong ملکیت وښودلو. Continue جاری ساتل. For example, we want you to continue this course. For example, دا تاسو موږ ته په کوم سیکشن کې هم ویلی شئ چې موږ غواړو چې دغه کورس چې ده دا تاسو موږ ته دغه کورس جاري وساتئ. We want you to continue this course. موږ غواړو چې تاسو دغه کورس جاري وساتئ. Error مطلب دی غلطي. For example, I made an error in my essay so my boss was furious. زما څخه یوه وړه غلطي وشوه په مضمون کې. essay ویل کېږي مضمون کې. ډېره وړه غلطي وشوه نو زموږ مشر ډېر زیات ماته په غوسه شو. I made an error in my essay so my boss was furious. زما څخه یوه وړه غلطي په مضمون کې وشوه نو زموږ مشر ډېر زیات په غوسه شو. Experience مطلب دی تجربه. For example, I had 2 years experience. زما 2 کاله تجربه ده. I had 2 years experience. یعنی زما 2 کاله تجربه ده. Field ویل کېږي پټي ته. Field. For example, the field is full of flowers. پټی د ګلونو څخه ډک دی. The field is full of flowers. پټی د ګلونو نه ډک دی. hurt ویل کېږي خوږولو ته. For example, لکه موږ تاسو پښتو کې خبره کوو چې لاس دې خوږېږي خپه دې خوږېږي نو موږ تاسو په انګلیش کې هم ویلی شئ. For example, does it hurt؟ آیا دا خوږېږي درد کوي؟ Does it hurt؟ یا you hurt my finger. تا زما ګوته خوږه کړه. You hurt my finger. Judgment فیصله. For example, the day of judgment د قیامت ورځ. The day of judgment د قیامت ورځ. د دې مطلب دا شو چې د قیامت ورځ. likely لکه موږ تاسو پښتو کې خبره کوو چې غالبا چې دا کار به وشي یا ممکنه ده چې دغه کار به وشي. For example, it's likely to rain today. ممکنه ده چې نن باران به وشي یعنی غالبا چې دغه نن ورځ به باران شي ځکه چې باران ته څه ورځ ده باران به کیږي. It is likely to rain today. Normal مطلب دی normal یا عادي. For example, موږ په پښتو کې هم داسې normal ورته وایو. مثلا فشار دی normal دی. تبه دی normal دی. نو دې ته په اصلي پښتو کې ویل کېږي عادي. For example, my BP is normal now. زما فشار اوس نورمال حالات کې ده یعنی عادي حالات کې ده. My BP is normal now. rare ډیر خاص یا ډیر زیات خاص ډیر کم. For example, I found a rare stone on the bank of the river. ما د سیند په غاړه ډیر خاص کاڼی پیدا کړو یعنی ومې میندو. I found a rare stone on the bank of the river. ما د سیند په غاړه ډیر خاص ډیر ځانګړی کاڼی پیدا کړو. relax مطلب دی آرام کول. For example, I'm relaxing زه آرام کوم. I'm relaxing زه آرام کوم. reside په یو ځای کې اوسېدل یا په یو ځای کې ژوند کول. For example, my uncle resides in the US. زما تره په امریکا کې یا په USA کې ژوند کوي په هغه ځای کې اوسېږي. My uncle resides in the USA. request مطلب دی غوښتنه کول یا یو چا نه عرض کول. For example, I requested my teacher to grant me a deal with. ما خپل استاد نه غوښتنه وکړه چې یوه ورځ یو درخواست مې نه وکړو چې یوه ورځ ماته چټي راکړه. I request my teacher to grant me a deal with.
رول توول راتوول. فار ایگزامپل تاسو به کتلی چې چیپس او داسې نور سامان هغې سره واچي او هغه تاو راتاو کي هغې ته ویل کېږي رول. فار ایگزامپل I ate 2 roll. ما 2 رولونه وخوړل. I ate 2 rolls. result مطلب نتیجه. For example, as a result he was fired. په نتیجه کې هغه د کار څخه لرې کړو، کار څخه یې واخیستو. نو دغه لغت چې دغه جمله دا موږ او تاسو ډېرو ځایو کې استعمالوو. لکه فار ایگزامپل چې موږ ووایو چې په نتیجه کې دومره کسان مړه شول، دومره کسان زخمیان دي، دا ډېر اهم جمله ده. فار ایگزامپل as a result he was fired. په نتیجه کې هغه د کار څخه لرې کړو. fired لرې کړو. visible ښکاره، چې یو څه چې تاسو ته ښکاري، یو څه چې تاسو وینئ. For example, the stars are visible at the night but invisible at the daylight. ستوري چې دي دا مونږ ته د شپې ښکاري خو د ورځې مونږ ته نه ښکاري. یعنې مونږ ته د شپې چې دي ویزیبل وي او د ورځې چې دي دا مونږ ته انویزیبل، یعنې مونږ ته نه ښکاري. وایلډ ویل کېږي ځنګلي ته. فار ایگزامپل یو حیوانات ده هغه تاسو ته ځنګلي ښکاري، نو تاسو هغه ته وایلډ ویلی شئ. فار ایگزامپل a wild hen ځنګلي چرګه. a domestic hen کورنۍ چرګه. a domestic hen کورنۍ چرګه. یا a wild cat ځنګلي پیشو. a wild cat ځنګلي پیشو. a domestic کورنۍ ته ویل کېږي. a domestic cat یو کورنۍ پیشو. a domestic cat کورنۍ پیشو. کوم څه چې ستاسو په کور کې رالوی شوي ستر شوي نو هغې ته a domestic hen ویلی شي. لکه چرګ ده زموږ کورنۍ چرګه ده هغې ته a domestic ویلی شي. domestic کورنۍ.